راز محمد راز د پښتو ژبې یو شاعر دی. پروفیسر و، د پښین اوسېدونکی و. د راز محمد راز نوم څه له دونې له مخه راغی؟ دا ډېر ستر شخصیت دی. دا په کام باندې ترین و، د حاجي محمدین زوی و. په 1 مارچ باندې یا د مارچ پر اوله نیټه باندې دی په پښین کې زو کړی و. دغه سړي خپل سبق اوله وار د هلته ویلی دی، بیا کوټې او خوزدار له تللی دی، بیا کراچۍ له تللی دی، په تاریخ کې ایم ای کړې ده، بیا چې راغلی دی زموږ د کالج په څانګه کې د تاریخ استاد پاته سوی. د راز محمد راز نوم چې دی په پښتو ادب کې زموږ په دا نوي دور کې ډېر شهرت لري. دا ګران شعرونه، دا خوندور شعرونه اکثره د دوی. د یو کتاب چاپ سوی دی شاعریغه چې د سلې په دایرو کې ماتوزرې زاڼې ژاړي. د دغه سړي انداز جدید دی، دا جدید شاعر دی، لیکن سټایل یې ګران دی. وایي څوک د چا له غمه نه مري دروغ وایي، راته ګورئ ستاسې وړاندې یو ثبوت یم. دا راز صاحب دی. د ده شعرونه ډېر خوندور دي. بطور پروفیسر ریټایر سوی دی، څو کاله کېږي چې وفات سو. دغه سړي ډېر مشهوره ناول لیکلی و، اشو لمر او باران اوري. دا هم شهرت لرلی و. په ادبي دنیا کې د ده شهرت د ده د شاعري له لارې هم دی، د نثر له لارې هم دی. زموږ د نوي کول لپاره دا یو آینه ده. زموږ د نوي ځوانانو لپاره د راز صاحب انداز چې دی دا که موږ فالو کړو نو موږ د ده رنګه شهرت ترلاسه کولی سو، موږ د ده رنګه نوم په ادبیاتو کې ګټلی سو. اوس د ده شهرت وجه چې شته، دی هغه خبره کوي چې هغه پخوا سوې ده، یعنې هر چا کړې ده، لیکن دی پوښونه نوي راغوندي، دی انداز نوی کوي. نه یې څوک د چا له غمه نه مري، دا متل دی، دا خو هر وخت موږ اورو. نو دی په شعر کې څنګه خبر کوي؟ وایي څوک د چا له غمه نه مري دروغ وایي، راته ګورئ ستاسې وړاندې یو ثبوت یم. دا د شاعر انداز نه ویسو. په اردو کې یو شاعر دی سیف الدین سیف نومیږي، وایي انداز بیان مطلب بدل دیتا ہے سیف، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں. په دې پوهېږئ؟ دا ما تاسې پر کومو خبرو غږوږو دا پخوا هم سوي، دا ما تاسې کوم ژوند تېرو دا پخوا هم خلکو تېر کړی دی. نو دا پخواني خلک اوس څه نه یادېږي، په هغو کې نویوالی نه وي، جدت نه و، جدید نه و. دا اوس چې خلک مري دا نه یادېږي، پاتېږي. نو دا څه نه یادېږي، جدت نسته کې، د ټولو د ژوند یو اړخ نسته پکې چې ټولو ته فایده رسېږي. په دې پوهېږئ؟ د ده په شاعري کې جدت خو موجود دی، یعنی دی نوی انداز لري. زه بیا څو شعرونه تاسو ته وایم. دی د مینې شاعر دی، د ده په شاعري کې مینه پرته ده، د ده په شاعري کې حساس ذهنیت پروت دی. د حساس ژوند مالکان چې دي د حساس ذهنیت، دا و انسانانو ته زده کړه هم ورکوي، لاره هم ورښیي. زموږ د راز صاحب تر ټولو انفرادي اړخ هم دا دی. په شاعري کې داسې نوي نوي خبرې دي چې سړی حیرانېږي. یعنې ستا به نه ور پام، له تا سره به دا پیښه سوې یا به ستا په مخه دا کیسه درغلې وي، لیکن ته به د ده د ژوند هغه اړخ ته بیا د دې خبرې باد چورت وایسي، او دا خو واقعي هم داسې دی. میں نے مجنون پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تا کہ سر یاد آیا. میرزا غالب وایي زه چې کوچنی وم زموږ په کلي کې یو لمنی روان و، کوچنیانو ډبرې پسې اخیستې کړې، ما هم ډبرې پسې واخیسته. چې مې ډبره راواخیسته بس بیا ماته سر رایاد شو چې یاره دا سر که مات شو دا خو ډېر خوږېږي. نو څه ونې اساسه سوی بیرته مې نو بیا خو ډبره داسې کړي چې نه یې ولم دا لونی په ډبرو، زما خپل سر هم سته. میں نے مجنون پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تا کہ سر یاد آیا. و څنګه اساسه سړی دا هغه شعرونه دي چې بیا غالب نه مړه کوي په اردو ادب کې. غالب څنګه ژوندی دی؟ هغه هم دغه جدید انداز لري، حساس ذهنیت لري. د راز صاحب په شاعري کې د پښتنو ماحول ډېر ښکاره سوی. پښتانه ډېر در په در ژوند تېروي. د پښتنو حالات چې دي دا ډېر خوار دي. نو د ده خبرې چې دي په زاړه شکل کې نوې جامه اغوندي، زړې خبرو ته نوي نوي پوښونه ورکوي، ځکه خو پاتېږي. میرزا غالب در سره شعر کوم، هغه وایي مهربان ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت،
وینې ته خدای لږ مهرباني وکړې وخت خو مې در وغواړه خو په تا کې ټکه سمه ده ما نه در غواړې میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں زه خو وخت نه یم چې لاړم تر سم بیا نه راګرځم ته خالي غږ وکړه چې ته واراس دونې په منډه به درسم دا نه به خبر ده انداز هغه پخوانی انداز دی نه پخوا به هر سړی دی وخت تېرېږي نو غالب نه وایي جامه ورغوستې ده ځکه په اردو ادب کې غالب نه مړه کېږي دا به د جدت له وجې ژوندی وي له نوي انداز له وجې به ژوندی وي د راز محمد راز دغه سټرکچر دی په شاعري کې په ناول کې یعنی چې نثر یې لیکلی دی هم دغه معیار دی بلکې چې موږ لیدلی یو چې سنم نه خبرې ده کولې خلک به یې غوږ ورته نیولی و چې دا یو وار غږېدلی وای انداز یې جلاو سټایل یې جلاو اوس د ده شعرونه زه تاسو ته وایم بیا دارنګه شعرونه په د بلوچستان کې په دې نوي دور کې په مخه والله قدر دا سړي کمال کړی دی وای ملحد زړه ته یې د مینې زبور راکړي ګوره زړه ملحد زبور دا چیرې غږېږي لیونۍ مینې یې ماته شعور راکړي دا د هر چا خبره نه ده ملحد زړه معنا د الحاد معنا کفر چې یو شی نه مني بېدیني کوي وای زما زړه یو شی نه منلی ټیک سو د مینې زبور د داود علیه السلام کتاب چې دی دا د لارې دپاره راغلی دی چې خلک په لاره برابر سي په مینه برابر سي نو دی وایي زما زړه چې دی دا داسې بې لارې وي دلته مینه چې ده دا دی لکه زبور سي راغلی خبره نه وې سوه که نه سوه زبور هم پخوا راغلی دی الهاد هم له پخوا روان دی لیکن د جدت کې راوستی خپل ځان یې کیسه ګرده راوګرځوله ملحد زړه ته یې د مینې زبور راکړي لیونۍ مینې یې ماته شعور راکړي دا داسې مینه را سره وکړه بس په ما کې کار برابر زه پخوا دی خاص شی نه وم زما د مینې په طلب یې جواب ګوره چې په لاس یې د اسلافو دستور راکړي پخوانۍ کیسې دا یې راته اسانه کې ماشوم زړه مې دود راوړي و دې د یار ته د عشق خدای ستړی احساس د مزدور راکړي څنګه خبرې دی دا په پښتو شاعري کې نسته دونې اسانه دا ډېرې نوي خبرې دي مزدور څونې خواري کاږي کار د 3000 روپۍ کوي ورکول کېږي 600 دا د مزدور احساس چې دی دا کله په سړي کې پیدا شي هغه ډېر راپورته کېږي چې یاره خواري دا بلډینګ چا جوړ کړی دی او پکې نه څوک دی ښه میړه څوک هغه مین کردار له میانه وځي ستړی ژوند له میانه وځي دا د انسان ډېر محدوده سوچ دی او دارنګه شاعران چې دی هغه یې بیا نه پرېږدي هغه لوېدلي معیارونه راپورته کوي چې معیار خو لري خو خلک یې نه کوي دا د ده د شعر رنګ دی د اسمان په وسطونو کې مې پرواز سو ستا لبانو ماته څومره سرور راکړي لاړم پورته وختم چې تصویر غوندې یې روسمه په عشق کې سې کوم اوس یې ماته حضور راکړي چې زه دونې پکې غرق سوم په دا مینه کې صحیح دی د تصویر غوندې په دیواله ولګېدم بس دغه ګرد عمر ورته پروت یم اوس یې ماته حضور راکړي مخامخ راشي زه یې څه کوم ما بل رنګه مینه کړې ده زه اوس په دا نه پوهېږم چې دی لاړی که رالی زه بس غرق یم ډېره ګیرایي کیسه سړی لمونځ کوي مجنون یې تر مخ تر سو سړي چې سلام په وګرځوه مجنون پسې غږ او ماما ته ما نه وینې زه په لمانځه ولاړ یم سترګې د ووځه لمانځه تر مخ سړی نه تروږي ها ته په لمانځه ولاړ یې ولاکه مې لیدلی ښه ته په لمانځه ولاړ وې هغه وایي وای خدای ته ولاړ وې هغه هو زه دې ولیدم هغه ول هو ما خو ولا د لیلا چرتونه اخیستې ولاکه مې ته لیدلی اوس عاشق څوک دی ای پر لمانځه چې خدای ته ولاړ دی ای عاشق دی که هغه عاشق دی نو مجنون داسې خبر ورته وکړه چې ته د خدای سره عشق کوې نو دا تا زه څنګه ولیدم دا ستا په مینه کې لږ کار پاته ده ما هغه توره لیلا یادېده په خدای که مته لیدلی چې دلته هم سړی ولاړ ما خپل چور راز د وصل جنازې لره امام سو پښتنې خودی په عشق کې غرور راکړي پښتنې خودی هم بکشې ده پښتانه څه دي ډېر کله وایي عشق میں بھی وہ خود آرا و خودبین ہے ہم غالب دی بیا وای موږ عاشقان یو دون نوم نه یو مات الٹے پیر آئیں گے در کعبہ اگر وا نہ ہوا د کعبې دروازه کله نه سوراته خلاصه په خدای چې بیرته راوګرځي یعنی چې سړی یو کار کوي جذبه پکښې وه هغه معنا لري
बे खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बामा भी इकबाल। वही په سړي کې چې عشق پیدا سي هغه ورته ټوپ کوي لکه ابراهیم علیه السلام. نه جبرائیل ورالي ول حکم وکزه سوکم نو ستا څه کار دی؟ ته څوک یې؟ تو خو هم زما رنګه بنده یې. جبرائیل ته وایي ګوره هغه هم نبي دی، تر جبرائیل مقام لوړ دی. وایي ته څنګه رالې ماله؟ خدای ما نه ویني؟ ځکه خو الله تعالی وایي کلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. دا سلامن لفظ کې مو ویلي اور بل په اور کې بل یخ مړه سوی دونی به سوړ سوی نو سلامن یې ورته دونی هم سړه رچ بیا یخ ونیسي سلامت یې کا اور دیم بل وی سوړ دم نه وي هغه الله تعالی دی نه هغه چې بس دونی مینه لما سره ده. وای عقل ہے محو تماشای لبه باما بي څنګه ورتس کم دا بس څنګه ودا دونی اور بل کې بیا سړی نه سور ورځول ما ټټ ورته لمک خو ما سر نه ټټه ده ها دا ټټی سوی سر نه ټیټې دی. افسوس چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم، په مینه کې هم پښتون وم، سر مې ولاکه ورته کښته کړه، احترام مې لرلی سترګې کښته. په دې پوهېږې که نه پوهېږې؟ نوې خبرې دي که نه دي دا به هم تر اوسه نه اورېدلي. نو شاعر ځکه ژوندی دی، راز صاحب ځکه ژوندی دی دا خبرې یې نوي پوښونه یې وراچولي دي. قافله د خیال قاتله په غزل کې راته پیښه ده مشکله په غزل کې په الفاظو می یقین لوګی لوګی دی هر اظهار می ناکامله په غزل کې ته د شعر پیکر زما زه زیور یم لاس تر غاړه یو شامله په غزل کې. کمال کوي دا سړی بې څراغه کور د فکر منور کا ای د مات زړګي کندله په غزل کې او په شو تورو د پښتو په فریم کې نقشه ستا خاکه د لا باطله په غزل کې. شا د اشعارو په البم می تسلا ده ستا څیره ده بې تمثیله په غزل کې ستا د وصل په منزل د سرفراز سي دا زما د سپینو اوښکو کاروان اوښکي یا یو وار ملاقات را سره وکړه یو وار لیده کاته را سره وکړه بیا چې ما هر څونې اوښکې تو کړي په هغه کې چورت مه وه بیا د طوفان ځینې جوړ سي بلا دی وي د ګردون د سمندر په ژور تل کې زما د سترګو په صدف کې پنهان اوښکي یعنی دومره سمندر را سره دی خو دننه دی دلته ته یې وینې نه دننه زه ډېر زاړم خو ښکاره کږم نه. وایي د ګردون د سمندر په ژور تل کې زما د سترګو په صدف کې پنهان اوښکي دا زما د سترګو کاسه نه ده په دې کې دننه اوښکي بیخي ډېر سمندر پکې بهیږي خو څوک یې ویني نه زه دننه ډېر زاړم خو چاته مې ځان نه دی ښکاره کړی. دا د حساس ذهنیت مالکان دغسې وي او یو غواص د عشق د درد به کله راسي چې مزیر کې د مژګانو تابان اوښکي له ماښامه مې ژړاوي تر سهاره په تقلید مې د فلک کهکشان اوښکي زه شاعر ورته په ناز سجدې کومه ستا د سترګو په کعبه کې بوتان اوښکي چې آیات د خد و خال را په یاد سو. آیات خو پزه نه خد و خال دلته چهره وګوره دلته خال وګوره ځلان ستوری مې په سترګو کې آباد سو داسې معلوم سو لکه یو ځلان ستوری چې زه وینم دلته ای شاعر آیات سو نه کفني اوښکې د اوښکو په لات کې راسه ګوره د غمو مې انجماد سو ستا احسان دی چې لوزونه دې پامال کړ زړه زما له دیرینه غمو آزاد سو کور دې ودان چې یو کول دیم نه کوي پوره زه دیم لاره غم خلاص کم غالب وایي نه لوټتا تو दिन को तो रात को यूं बेखबर सोता न लुटता दिन को नगा खबर दा नवे खबर न लुटता दिन को तो रात को यूं बेखबर सोता रहा कटका न चोरी का दुआ देता हूँ रेजन को ये ډېر شکار اوسو چې پرواز غله وش کولم غالب وایي کې پرواز زه مه وش کولی نو په پشپه څنګه بېغمه بدېدم د غلا ویره مو پرواز له زړه ووت ما وکړه یو شی نسته بس بېغمه بدې ای لمزه کې هم کناره په افق کې دومره وایم چې ناحقه دې عناد سو. وایي لمزه کې هم کناره په افق کې ناست خو په مځکه کې هغلته د سر په اسمان نیولی دونې نوې خبر ده واورئ اوسې الفاظ واورئ ای لمزه کې هم کناره په افق کې یې خو لمزه کې سره ناست او پورته دونې په اسمان قتلی د دې څه مطلب دی یا ای د خاورو پیدا ډېر کبر دې کړی دی په دې پوهېږئ پیدا سوی له خاورې دومره لوړ سوی کبر دومره وایم چې ناحقه دې عناد سو بار ناکه د خواره زباده په در کړي مه څه دي
ما د وصل له فرسوده اجتناب کوي. مجسم صورت مال ښکلی یاد سو. اسانه شعر دی. سیاچشم راز سودمن دی ستا په عشق کې که د مینې له کبله په الحاد سو. ټیک سو. بس تا مینه صحیح ده، نور چې هر رنګه پورته کېږي ټیک دی، نور یو شی نه مني، الحاد یې کړی دی، بله مینه نه کوي. پوښتنه کولی سي هر څه چې وي. کارتوس چې دی دا یادګار دی د پښتانه شهیدانو، هغه شهیدان چې د انګریزانو خلاف دلته جنګېدل، بیا انګریزانو پانسۍ ورکولې. د دغو قبرونه نسته، د ساوڼ موسیخیل قبر نسته، د ساوڼ د ورور پالې قبر نسته، د زوی پایند قبر یې نسته، دا درې سره یې وزلي دي قبر یې چیرې نسته، د غازي بازار حمزازۍ قبر نسته، د غازي دولت حمزازۍ قبر نسته، د فتح خان سلیمان خیل قبر نسته، دا ګر په بوري کې پانسۍ سوي نه ښه. نو دا بیا له 1980 بعد چې بلوچستان صوبه سوه، بیا چې ګورمنټ جوړ سو، نو دلته چې دا تاولا منګل کم نماینده راغلی دي، د بوري شاعرانو لیکوالان راټول سوي دي، ورغلي چې دلته 25 کس انګریزانو پانسۍ کړي دي، زموږ غټ خلک دي، د انګریز خلاف جنګېدلي، نو یو یادګار یې را جوړ کړه. بیا سرکار دغه یادګار جوړ کړی دی چې زه بس دا ځای به درکړو، دا د پښتانه شهیدانو یادګار وي. نو دا د یوه سړي پانسیګاټ نه دی، د یوه سړي ځای نه دی، بلکې دا د ټولو اجتماعي یادګار دی. دغه ته موږ داسې وایو یادګار پښتون شهدا یا د پښتنو شهیدانو یادګار. بله پوښتنه نسته؟